یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې تصویري بسته مو چې د حجاب په باره کې درته چمتو کړې وه لیدلې به مې وي. قدرمنو هیوادوالو په خپرونه کې راسره ګران او خوږ میلمه دی، هغه میلمه چې د افغان خصوصي عالي لیسه کې عمومي اول نمره دی. له هغې سره به خبرې وکړو چې د دوی د عمومي اول نمرتوب راز په څه کې دی او د ورځني مهالویش په اړه به ورنه پوښتنه وکړو، تر څو هم تاسې د دغې ګران شاګرد په رقم کار وکړئ او تاسې هم وکولی شئ چې ښې نمرې ترلاسه کړئ او یو بااستعداده ځوان ټولنې ته شئ. ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. ډېر زیاته مننه تاسو ښه. په لومړیو کې قدرمن لیدونکو ته ځان ور وپېژنه تر څو پوه شي چې دا تکړه ځوان څوک دی. صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد میلاد دی، د پلار نوم غلام نبي. په افغان ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکی یم او د خپل صنف اول نمره یم، همدارنګه عمومي اول نمره هم یم مکتب کې. میلا جانه له څومره وخت کېږي چې په افغان خصوصي ښوونځي کې زده کړې ترسره کوې؟ زه له شپږم ټولګي څخه د افغان ښوونځي ته راغلی یم او زده کړه ترسره کوم تر اوسه پورې. میلا جانه اکثریت ملګري چې په یو صنف کې وي د مغزي لحاظه تقریبا مشابه دي، ولې دا چې څومره له مغز څخه ګټه اخلي دا متفاوته دي. دا چې ته عمومي اول نمره یې، ستا په نظر باندې د ستا د عمومي اول نمرتوب راز په څه کې دی؟ راز چې دی په زحمت کې دی او په ورځني ښه عادتو کې دی. ډېر درس انسان ضرورت نه لري، بلکې انسان ښه عادتو ضرورت لري تر څو چې په هر ورځ لږ درس ووایي مګر هر ورځ دوامداره یې ووایي. بلکل قدرمنو هیوادوالو، یعنی د منظم درس ویلو ارزښت په دې کې دی، ځکه چې که چېرته تاسو عادت ولرئ چې منظم درس ووایئ، هغه که د ورځې په جریان کې یو څه کم هم وي، یعنی په منظم ډول دا درس ووایئ، نو دا د دې لامل کېږي چې تاسو وکولی شئ ښې نمرې ترلاسه کړئ، لکه څنګه چې میلاد جان ترلاسه کړي دي. نو قدرمنو هیوادوالو، د ورځني تقسیم اوقات جوړول مهموالی په همدې کې دی، ځکه تاسو ته مسیر معلومه دی. د ورځې درس کوم چې موږ تاسو په ښوونځي کې واړو، که هغه چېرته په کور کې تکرار کړو، نو دا تکرار د دې لامل کېږي چې موږ وش کولی په ازموینو کې فشار له خپل ځان څخه کم کړو او ازموینو ته ورخطا نه وو. میلا جانه، د خپل ورځني مهالویش په اړه راته ووایه. خپل ورځني مهالویش کې د زده کړو ترڅنګ نور څه شامل دي؟ د زده کړې ترڅنګ سپورت هم، ورزش ته هم انسان ضرورت لري د خپل صحت د ښه والي لپاره، ځکه که چېرې انسان ښه صحت نه لري بیا ښه درس هم نشي ویلی. نو ورزش دی، همدارنګه له خپل فامیل سره مثلا ارتباطات، همدارنګه نو چې دی مطالعه هم انسان ضرورت لري چې مطالعه تر څو چې ژوند کې ښې لارو چارو پوه شي، څنګه د انسان ژوند ترسره کړي، ښه ژوند ولري. یعنې تاسو د ښوونځي د درسونو ترڅنګ اضافي مطالعه هم کوئ؟ او بلکل همداسې ده. کوم ډګر مو ډېر خوښېږي؟ په کومه برخه کې اضافي مطالعه زیاته کوئ؟ د خپل ځان پیشرفت ورکولو کې دا ډګر مې ډېر خوښېږي. ډېر ښه، یعنې دا ډېره یوه مهمه برخه ده. او په انګلیسي کې ورته سلف ډیولپمنټ وایي. بلکل بلکل. که دا راته ووایئ چې تاسو په راتلونکي کې غواړئ څه شی، یعنې کله چې تاسو د کانکور ازموینه ورکوئ غواړئ کومه پوهنځی وټاکئ؟ د هیلو او ارمانونو پوهنځی مو کومه ده؟ بلکل، د هیلو او ارمان پوهنځی مې د طب پوهنځی ده. غواړم چې په آینده کې ډاکټر شم. دا یوه پوښتنه ده چې اکثریت خلک یې له خلکو څخه پوښتي چې ستا انګیزه د طب په انتخاب کې څه ده؟ یعنې ولې غواړئ چې طب انتخاب کړي؟ د طب په انتخاب کې زما انګیزه هم دا چې غواړم چې مثلا کله چې کوم مریض وي که نه، هغه ډېر په عذاب وي او ډېر خفه وي د خپل مرض په خاطر باندې، نو زه د ډېر غواړم چې هغه کله چې تداوي شي هغه ډېر خوشحاله کېږي، نو زه دغه خوشحالي چې ده ما ته هم خوشحالي رابخي. بلکل، لکه څنګه چې حدیث کې ویل شوي دي چې چېرته د یو انسان ژوند وژغورل شي لکه ټوله نړۍ مو چې ژغورلې وي. نو د طبابت برخه واقعا هیوادوالو ته د اړتیا برخه ده، او که چېرته موږ په دغه برخه کې کار وکړو واقعیت چې د دنیوي خدمت ترڅنګ به اخروي ډول هم موږ ګټه ترلاسه کړې وي. میلا جانه، کومه برخه کې ورزش کوي؟ کومه برخه دې ډېره خوښېږي چې ورزش پکې وکړي؟ ځکه ورزش خو د صحت او سلامتۍ ضامن دی. ته په کومه برخه کې مصروفه یې؟ زه خپله د فټنس برخه کې مصروفه یم. نو کله چې انسان وزن هم کمي او عضلات هم قوي او ښه صحت لري، انسان به نه مریض کېږي. بلکل. دا راته ووایه چې د ورځې په جریان کې په کوم وخت کې خپل درسونه تکراروي؟ یعنې انسانان متفاوته دي. ځینې انسانان د شپې په وروستۍ برخه کې خوند ورکوي چې دوی درس ووایي، ځینې بیا سهار د وخته ورته خوندور وي. ستا لپاره د مطالعې بهترینه وخت کوم یو دی؟ زما لپاره زه وایم چې کله چې انسان خوب ترسره کړي منظم، مثلا 8 ساعته، 1 ساعته، 1.5 ساعته، بیا انسان کولی شي په ټوله ورځ کې درس ووایي. ښه وخت زما لپاره خپله سهار وخت دی او وروسته له ماسپښین څخه دا 2 بجې. د یوه داسې زده کوونکي په حیث باندې چې واقعا له استعدادونو څخه ډک او توانېدلی چې عمومي اول نمره شي، قدرمنو هیوادوالو ته د پیام څه دی؟ زما پیام ټولو ځوانانو او مشرانو ته دا دی چې په خپل ورځني ژوند کې ښه تقسیم اوقات لري او هڅې ته وخت ورکړي، مثلا خپل ځان ته، خپل صحت ته، نور خپل ملګرو ته، خپل درسونو ته
همدارنګه خپل سپورټ او ورزش ته د ټول وخت ورکړي تر څو چې له هېڅ ډګر کې پس پاته نه شي. ډېره زیاته مننه میلا جانه له دې چې خپرونې ته راغلي. تاسو هم چا مننه چې زه مو رادات کړم. مننه. قدرمنو هېوادوالو د میلا جان خبرې مو واورېدلې. د لایقو او قوي زده کوونکو یوه ځانګړنه دا ده چې هغوی چې کوم کارونه ترسره کوي مخکې له مخکې پلان ورته لري. د یوه پلان، د یوې برنامې، د یوه تقسیم اوقات، د یوه مهالویش مطابق دوی مخته ځي او همدا د بریا راز دی. که چېرته موږ تاسو انسانان مطالعه کړو د هغوی مغزونه یا د مغزونو ظرفیت تقریبا سره په یوه انډول کې دي، یعنې مشابه دي. ولې تفاوت په دې کې دی چې یو تعداد خلک هڅه کوي، زحمت وباسي، له دغه مغز څخه په کافي ډول ګټه اخلي. واقعیت دا یو حقیقت دی چې د درس لوستل یا په هر ډګر کې فعالیت کول دا سختي لري، ولې که چېرته موږ دغه سختي تحمل کړو زموږ ظرفیت ورسره لوړیږي، وروسته له دې به زموږ فکري ضریب یا IQ چې ورته وایو هغه به هم پسې رالوړیږي او موږ به هم د میلا جان په شان باندې د یو تکړه او بااستعداده ځوان په حیث باندې په ټولنه کې راټوکېږو. قدرمنو هېوادوالو لنډه دمه لرو، له دمې څخه وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ. د معرف سهار خپرونه دوام لري.